سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نن په زرغون افغانستان جام کې یوه ډېره زبردسته خوندوره لوبه ترسره شوه. په دغه لوبه کې ځوانان لوبغاړي ډېر ښه وځلېدل، خپل استعدادونه یې ثابت کړل. هغه ځوانان چې په ټولنیزو رسنیو کې موږ د دوی لپاره کمپاین کړی و، د دوی لپاره مبارزه کړې وه، د دوی سره ظلم کېدی، په تېرو لوبو کې چانس نه ورکول سوی، بالاخره په لوبو کې چانس ورکول سوی دی. دوی هم د دې چانس څخه پوره ګټه پورته کړې ده، خپل استعدادونه یې په میدان باندې ښکاره کړي دي، ډېر ښه ځلېدلي دي. میوند ساتونکو لوبډلې د ځوانانو په مرسته یوه مهمه بریا خپله کړه. د دوی لپاره ځوانان لوبغاړي ډېر ښه وځلېدل، خپل استعدادونه یې په میدان باندې ښکاره کړه. عبدالمالک چې په روان ټورنمنټ کې خپله درېیمه پنځوسیزه هم جوړه کړه، ډېر زبردسته لوبېږي. نن یې هم یو 50 منډې جوړې کړې، ترڅنګ یې صدیق اتل هم ډېر ښه وځلېدی، د هم 50 منډې جوړې کړې. سمیع الله شنواری د ډېر وخت بعد یو ځل بیا پوم ته راغلی دی، نن یې هم د خپلې لوبډلې په ګټه ګټونکې لوبه ترسره کړه. په بالرانو کې هم د دوی بالران ډېر ښه وځلېدل، د میوند ساتونکو لوبډلې توپه چوونکي هم ډېر ښه وځلېدل. د خپلې لوبډلې په ګټه یې بهترینه ښایسته بالینګ ترسره کړ. ضیاءالرحمن اکبر 4 ویکټې ترلاسه کړې، قیس احمد ننګیالی خروټ، عظمت الله عمرزی هم ترڅنګ ښه وځلېدل. په مخالفه لوبډله کې هم عبدالرحمن ډېر زبردست بهترینه بالینګ ترسره کړ. د یادې سیالۍ پچه د میوند لوبډلې وګټل. لومړی د توپخنې پرېکړه وکړه، د خپلو پیلیزو توپخونکو هر یوه عبدالمالک 51، صدیق الله اتل 50، سمیع الله شنواری 63 ناسوځېدلي، لوبډلمشر حشمت الله شاهدي 43 منډو پر مټ په ټاکل شوو 50 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 204 نوي منډې جوړې کړې. د هندوکش لپاره بیا عبدالرحمن ډېر زبردست خوندور بالینګ ترسره کړ، 3 مهمې ویکټې یې ترلاسه کړې. د یاد هدف په ځواب کې د هندوکش سټرایکرز لوبډلې ښه توپخنه ونه کړه، خپله ټوله لوبډله په 150 منډو له ډګر څخه بهر سوه. د دوی لوبډلې لپاره که څه هم عثمان غني 48، کریم جنت 48 منډې جوړې کړې، خو لوبډله یې بریالۍ نه کړه، په 140 منډو یې دغه لوبه وبایلله. د میوند ساتونکو لوبډلې لپاره په توپچونه کې ضیاءالرحمن اکبر ډېر ښه وځلېدی، 4 ویکټې یې ترلاسه کړې. عظمت الله عمرزی، ننګیالي خروټي او قیس احمد هر یوه 2 ویکټې ترلاسه کړې. سمیع الله شنواری د لوبې غوره لوبغاړي ونومول سو. د یادو سیالیو په ترڅ کې به سبا سهار د پامیر لیجنډز او جونیئر چمپینز لوبډلې ترمنځ لوبه ترسره سي. که مو دا ویډیو خوښه سوې درسره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.